دلته موږ څه لرو ګول سیک لرو. ګول خپله هدف ته ویل کېږي او سیک تخم ته ویل کېږي. د ګول سیک په واسطه کولی سو چې عین د نسبت او تناسب اجرا کړو. د نسبت او تناسب په شکل کار اته کوي. فرض که یو مسجد دی یا مثلا یو کور دی یو سړک دی، فرض که مثلا دی درته وایي 50 کسان کار کوي، ورکر دی سیدی 50 کسان چې پر ډے سالري ده. د ورځې معاش فرض که 1500 افغانۍ دی. ټوټل د ده څه باید 100 پیسې ولاړ سي نن سیدي، یعنې موږ دلته 100 پیسې کوو مساوي دا خانه ضربې دا خانه انټر که دی درته وایي څو کېږي 2.5 کېږي. اوس مثلا ځینې درته وایي یا ته 2.5 مه مصرفوه، مثلا ته وایي 1,00,000 افغانۍ مصرف کړه و 25,000 هغه 400 دي، خو زما ویل ته مه ګورې لیکلو ته یې ګورې. فرض که مثلا دی ته وایي 1,00,000 مصرف کړه نو 100 کسان به ته پر کار واچوې. مطلب نه لکه ځینې وخت په انتخابات کې وایي د 2,00,000 اخ د 2,00,000 راشد جوړ کړه، نو اوس ته څه هم هر څه وایي دا 1,00,000 راشد جوړ کړي. نو ته راولاړ شه پر ګول سیک باندې کلیک وکړه. دلته سیټ سیل په سیټ سیل کې به هغه خانه انتخاب کړي چې تا د هغه فارمول څخه په لاس راوړی ده. موږ ته خو دا 25,000 دا فارمول څخه په لاس راوړی او ټویل یو ده تا ته 100 درکړی چې باید ته 100 مصرف کړې 1,00,000 یې درکړي فرض. نو ته دلته هغه 1,00,000 ولیکه او بای چینجینګ سیل کومه خانه درته چینج کړم. که چې سالري ورته وټاکل دا معنی چې دوی معاش اضافه خېږي. که جوړ ویل چې یا دا خانه راته چینج کړه چې زه کسان ډېروم پر ده باندې کلیک وکړه په اتومات ډول وایي کله چې ته 10,000 1,00,000 کلدار یا 1,00,000 افغانۍ مصرف کړې نو ته به 200 کسان پر کار واچوې. ده په واسطه کولی شي. یا مجموع کې مخکې 50 کسان او اوس 200 کسان وایي تین طرفین دی پکې. او بل دلته راځو ډاټا ټیبل. د ډاټا ټیبل په واسطه کولی شو چې عموما په مجموع کې د صرافۍ دپاره استعمالیږي چې مختلف قیمتونه پکښې کې ولیکو. کنټرول ان مثلا فرض که ډالر دا په دې خاطر دا مازې عنوان دی، که ته دا ولیکئ که نه ولیکئ مشکل نشته. مثلا ډالر افغانۍ AFS بل مثلا دلته چې شیر کو روپۍ کالدار سیدي نور که نو په تومن نو په یورو کې مړول هغه هم ورته ولیکئ. مثلا دلته به تومن هم ولیکو تومن. مثلا $1 100 افغانۍ کېږي. فرض که مثلا 59.8 او 100 کالدار کېږي. مثلا 98 کالدار کېږي. 100 تومنه کېږي 10,000 تومنه فرض کېږي. اوس مثلا دی درته وایي کله چې زه قیمتونه لیکم باید په اتومات ډول نور قیمتو تغیر. مثلا $500 100 افغانۍ کېږي دا باید په اتومات ډول وباسي. نو دا په هغه صورت کار کوي چې موږ دلته یو فنکشن اجرا کړی بیا کار اته کوي دغسې کار نه کوي. مثلا چې داسې فنکشن چې نتیجه باید 1 راوځي د دې څخه غیر اضافه او کم نه سي. هغه که یو د یو سره جمع کو 2 سول، که یو د یو څخه منفي کو 0 کېږي، که یو په یو کې ضرب کو نو څو کېږي 1 کېږي. نو زور ته مساوي دا خانه ضربې دا خانه انټر کړه. موږ دا د اکسل په دغه کې ویلي وو چې دا د ځانګړتیا ده پر خالي خانه باندې فارمول اجرا قیمت ولیکه په اتومات ډول بس 1 ضرب 1 دی وایي 1 کېږي. اوس به هغه ساحه ورته انتخاب کړي څونه سایز سره ستا کار دونه ډاټا چې او دا هم ډاټا ټیبل. په دا خانه کې په یوه خانه کې به دا یو ورته انتخاب کړي، په دا بل خانه کې به دا بل یو انتخاب کړي. اوکې به کې دې ته یې پر اوس مثلا یو نفر درته $500 100 افغانۍ کېږي. ورته $500 100 $90,900 افغانۍ کېږي، 40,000 کالدار کېږي او 15 لکه تومنه کېږي. چې غواړي 50 لکه چې 50 لکه یعنې 50 لکه تومنه کېږي. چې شي غواړي هغه چې هر شی د غوښتل ته کولی شي دلته یې ورکړي د پوسته. بیا نو دلته کولی شي چې دې ته د ډالر نښه ورکړي، دې ته د افغانۍ نښه ورکړي، دې ته د کالدار نښه ورکړي او دې ته د تومن خپل نښه ورکړي. موږ په ډاټا ټایپ کې ویلی دي دا ځای دا خو نو اوس افغانۍ واړول
ته راسه په ډالر واړل ته دلته افغانۍ ورته وټاکه بیا ما خدای پلار خلاص روپۍ ته خپل روپۍ وټاکئ تومن ته تومن وټاکئ هر یوه ته خپل قیمتونه وټاکئ راځي اوس په ګوره اکاونټ دلته چې ډالر دی ولې نه شي کولی مثلا د افغانۍ لپاره AFS د شي پر ټاکم اوکې دا دی یا بس مثلا یو اندازې شکل راو څنګه سم کولی شي چې راول و سمبول به تا ته معلومې چې کوم سمبول ته راولي چې وایي زه سرچ کومه څنګه سرچه مثلا د ډالر لپاره د اس علامه ده و دا د افغانۍ لپاره مثلا موږ تاسو کوو د یو شي سمبول خو هغه سمبول به ستا سره در سره په دا ځای کې په دې ځای کې به تا سمبول د کیبورډ په واسطه دی هغه دپاره به ته د سمبول دپاره به شارټکټ کي جوړې چې دلته یې راولي هغه شارټکټ کي به پرېسې بیا دلته هغه سمبول درته راځي دلته کول چې ګوره افغانۍ ورکوې کالدار نه شوه که د په واسطه کول شي که غواړې چې افغانۍ په ډالر یا په تومن سره واړې هم کولی شو مثلا هغه به داسې ولیکي فقط دلته راسې ولیکي FS ډالر روپۍ مثلا بل چې اړو تومن پرېږدي تومن بیخي ډېرې کېږي بل د هندوستان دا چیش دی هندي اوس مثلا یوه افغانۍ فرض کړه 0.015 ډالره فرض کېږي مثلا 100 کالداري کېږي 2 کال 1.8 کالداري کېږي 100 درهمه کېږي 0.2 درهمه کېږي او 100 هندي کالداري کېږي 0.5 یا افغاني کالداري یو شی هندي تقریبا د افغانستان 10 افغانۍ د دې 100 کېږي یو شی دی اوکې کې دلته بودرې ته مساوي دا خانه ضربې دا خانه انټر کړه اوس دا دلته به یو ولیکئ هغه ساحه ورته انتخاب کړئ ډاټا ټیبل دلته راسه یو دا خانه په دا بل کې به هم دا بله خانه ورته انتخاب کړئ اوکې به کې اوس مثلا زه ته وایم د ده معاش څو دی 7000 افغانۍ دی دی وایي 7000 افغانۍ غواړې 580 ډالره غواړې 12600 کالدارې غواړې 1400 درهمه غواړې که 7000 هندي کالدارې غواړې دا چې موږ ډالر دلته کم ورته ټاکل تاسې کولی شئ اضافه یې ورته وټاکئ چې 0.08 دی اتما دلته وایي 50 ډالر هماغه په تار لري که ته ډالر دا ورته انتخابوې که افغانۍ ورته انتخابوې د یو په خانه یا دلته موږ افغانۍ اړولې دلته موږ افغانۍ واړول دلته موږ افغان و اصلي قیمت چې تا هلته شی ورته ایښي هغه یو راځي اصلي قیمت ستا لپاره یو دی او بل دلته موږ ټش لرو آوټلاین لرو دلته سب ټوټل لرو over time
ډاټا ټیبل په ډاټا ټیبل کې موږ دلته څه لرو سب ټوټل لرو که غواړو چې د دې مجموعه راوباسو چې منیجرانو څونه معاش کېږي د ایټیانو معاش څونه کېږي او د کوکانو معاش څونه کېږي یعنې د اشپزانو معاش څونه کېږي که دغه موږ راباسو مخکې کسس باید موږ ته د څه په واسطه رایستي دغه دا یوه جلا جلا مجموعه د سامې فنکشن په واسطه مو رایستي دلته ضرورت نشته چې موږ ته سامې پورته ولیکو موږ د ده په واسطه په اتما ډول راباسو نو یو موږ ته ټوټل لرو یو سب ټوټل لرو یو ګرین ټوټل لرو ټوټل فقط د دوو شانو مجموعه درته راباسي سب ټوټل د څو شانو مجموعه درته راباسي ګرین ټوټل بیا د څو سب ټوټلو مجموعې ته چې ویل کېږي ګرین ټوټل ویل کېږي اوس که موږ غواړو چې د دغه څخه چې راوباسو سب ټوټل یې راوباسو دغه ده پر ده باندې کلیک وکړه دی درته وایي وایي زه پر څه شي درته اپلای کړم دا سم فنکشن زه پر څه شي اپلای کړم زه ورته وایم چې پر کوم یې راته اپلای کړم پر ټوټل یې راته اپلای کړم کوم فنکشن درته اپلای کړم سم راته جمع یې کړه دلته کول چې کاونټ میکس ایوریج پروډکټ ضرب دا ټول پر اپلای کړه اوکې که اوس تا ته وایي وایي دا منیجرانو معاش دونه کېږي دا ریوه ده جلا جلا زه ورته بیا په دې شکل بیا مه راته راباسه پر سب ټوټل باندې کلیک وکړه دلته ټوټل مو ورته انتخابوي مثلا دا وارې پر څه راته اپلای کړه پر جا بیا راته اپلای کړه صحیح دي اوکې که اوس تا ته وایي نو چې ته منیجران لرې 3 کسان چې د ټوټل د منیجرانو معاش څو کېږي 6600 معاشه کېږي د منیجرانو معاش 6600 کېږي یوازې د ایټیان د 16500 کېږي او د کوک ده یعنې د اشپزان د څو کېږي 16500 کېږي ګرین ټوټل څونه څو دي یعنې د دې ټوله مجموعه څو ده 9600 څخه ځي دا یوه جلا جلا ټوټه یې تر رسېدل دا موږ ته د سامې فنکشن په واسطه په ډېر غټ او دا هم ګروپ دی چې تا ته یې نه ښکاره کوي دلته مثلا ګرین ټوټل موږ ته یې په لاس راکړي دي څو دي ګرین ټوټل موږ څو لرو 9600 لرو دا مې د چی څه په لاس وړ چېرته وښیې دی وایي د منیجرانو معاش 6600 کېږي د ایټیان د 16500 کېږي د اشپزان د 16500 کېږي زه ورته ته دغه منیجرانو ته وښیې دا کم کم منیجر دی وایي دغه منیجر آیا اوس که زه راولاړ سم دلته دغه منیجر معاش مثلا 50000 کمه په دا مجموع کې تغیر راځي که نه راځي په ده باندې کلیک وکړئ په ټول مجموعه کې تغیر ګرین ټوټل هم درته واسي دا ټوټل هم درته او په دې ځای باندې کلیک وکړو دلته خو موږ ته شو دا به پلازه دلته درته ښکاره کړم دا خو هغه د دې مجموعه ته راویستل بیا هم سب ټوټل ته راځو نو دلته موږ ته ات ایچ چینج ان دلته موږ ته هغه خانه ورته انتخابوو چې پر کومه خانه باندې درته اپلای کړم مثلا که ته راولاړ شوې پر نومانو چې اپلای کړې نو بیا ته ته داسې راولي چې د احمد په نامه سره 6 کسان چې د دې ټوله مجموعه دا رقم کړي مثلا په سراپۍ کې کار کوئ مثلا درته وایي د احمد پیسې ټول راکړه چې احمد څو پیسې راوړي دي دا چې موږ ته جمع کوو د سمې فنکشن په واسطه خو زور غواړوه نو بیا په دې ځای کې موږ ته جاب نه ټاکو بیا یوازې نیم ټاکو یوازې د احمد په نامه سره چې کوم کسان پیسې راوړي ټول د احمد په نامه سره جمع کړي که د محمود راوړي محمود هغه دلته کولی چې ورته وټاکي او دلته یې موږ ته هغه سب ټوټل راباسو سب ټوټل یې زه د چی څخه درته راوباسم ګورې موږ دلته ټوټل ورته انتخاب کړی او بر ټایم سالري مو نه انتخاب کړی ځکه چې د دې د مجموعې څخه باید ما ته ټوټل راوباسي نو دلته هغه ټوټل درته راباسي ریپلیس کرنٹ سب ټوټل دغه راته واړو پیج بریک بټوین ګروپس که چیرې د دوو صفحو ترمنځ ګروپ راتلی هغه صفحه پر دوو برخو راته ویشه او دلته سمري بلو ډاټا که لاندې چې راته راباسه خلاصه یې راته راباسه چې د هر یوه خلاصه یې لاندې درته ریموو آل ټوله د منځه یوسې بېرته ټول د منځه درته او شو راته ښکاره یې کړه هایډ راته پټ یې کړه ګوره دا هم راته هایډ دا هم راته هایډ اوس که غواړه چې دغه کوکان ښکاره کړې پر ده باندې کلیک وکړئ ښکاره کړي دا عین دا ډېر ساده دی دا که موږ پر دې ځای باندې کلیک وکړو ښکاره کړي که دلته باندې کلیک کړئ عین دغه کمانډونه چې دلته یې راوستل چې دي او بل ته موږ څه لرو ګروپ آن ګروپ لرو د ګروپ په واسطه کولی شو چې موږ ته څو خانې سره یو ځای کړو مثلا عموما یې موږ ته په فارمولو کې زیات استعمالوو مثلا ځینې وخت سره دغه در سره یي ازري راپور در سره یي دغه ازري راپور چې در سره یي مثلا د ازري راپور ته زما سره جمع کړي زما سره سته کله چې ته سره جمع کوئ هره میاشت تا څخه دی نه غواړي دی تا ته ته ماته فقط معلوم کړه چې په ګرده کال کې څو ورځې حاضر دی په ګرده کال کې څو ورځې غیر حاضر دی په ګرده کال کې څو ورځې رخصت دی دا خو نو چې ته سره جمع کوې خو زور غواړي د ځانه ښه ته نه سې لیکلی پکښې کې نو هغه میاشت ټول درته معلوموي
بیا ته که ولاړ سه هغه میاشت چې څه کړه ګروپ یې کړه چې تا ته نسي معلومې چې چاپه یې نه درته معلومېږي لکه موږ ته چې هایډ و دا وارې ګروپ و اینې اوس که غواړم چې زه دغه ګروپ کړم دا شانې ګروپ وم پر ده باندې کلیک وکړو ته دا راته ګروپ کړه دی وایي راګانې ګروپ یې که کالمونه ګروپ یې په جټویل چې را ګروپ وم نو دی تا ته په جګوالي سره ګروپ وي دا وایي پلان زه دې ځای ته وانم په دې ست سر نور سره خلاصې اوس سم اوس ورته ته دا راته ګروپ که دغه راګانې راته ګروپ که دلته پر ده باندې کلیک وکړه ګروپ ته راسوایي راګانې ګروپ یې ورته ووهي کلیک ورکړه ګوره راګانې ګروپ سولې د کلیک وکړه اوس تا ته راګانې نه شي ماس فقط تا ته هغه نوم دا شان شي که غواړې چې راته ښکاره کړه پر ده کلیک وکړه ټول په مجموع کې ښکاره او دلته ان ګروپ لرو ان ګروپ دغه چې ما ګروپ کړی چې بیرته یې راته ان ګروپ کړه د ګروپ څخه ایسته کوه راګانې زور ته مو کې بیرته ایسته که غواړم چې دغه جاب دا شان سره ګروپ پر ده باندې کلیک وکړو ورته دا راته چې ښکه ګروپ یې کړه اوکې که ګروپ دا وارې چې درته ګروپ کړم کالمونه راته ګروپ کړه اوکې که دا وارې کالم نه درته ښکاره کړه اوس مثلا تا ته ټول ضرورت نشته نوم دی سیریل نمبر نوم دی مجموعه ده چې دته دونه پیسې ورکړي که چا غوښتل چې دا نو څوک دی دونه پیسې ورکوي پر ده باندې کلیک وکړه چې دا یې وظیفه ده دا یې معاش دی دا یې اضافه کاري ده دونه معاش سعودي ته که غواړو چې دا بیرته موږ ته ان ګروپ کړو پر ده باندې کلیک وکړه دا بیرته کالم انتخاب کړه ان ګروپ کې بیرته ان ګروپ او په دې ځای کې موږ چې لرو اټو آوټلاین لرو دا اټو آوټلاین په واسطه کولی شئ که چیرې پر یو خانه باندې فارمول اجرا سوی هغه د فارمول خانې دی درته پټوي چې پر دغه خانې باندې فارمول اجرا سوی دی پر ده کلیک وکړه ګوره اوس موږ تاسو فارمول پر دغه دوه خانو اجرا کړی و پر جا پر سلري کله چې کلیک ورکړې دی هغه درته پټوي فقط تا ته ټوټل شي اوس څوک وایي دا چې څه په راسته غلي پر فارمول باندې کلیک هغه درته ښیي چې دغه دا خانه سره جمع سوې ده یا ضرب سوي یا تقسیم سوي یا منفي سوي چې تا ته ښیي چې دا دا او که غواړې چې دا بیرته ان کلیر آوټلاین کې د آوټلاین چې ما ورکړ دا ایسته که هغه آوټلاین درته ایسته کوي نن دپاره د غونه بس